السلام علیکم. د ګډې وډې دي لټون پاڼه 115 ګډې وډې. د محمود غمګینې سترګې ځان له خپل ایاز لټئ، که زما بېګانګي نن ستا د زړه نیاز لټئ. د لیلا سترګې جړېږي د مجنون د سترګو غم کې، نرګس مړاوی مړاوی ګوري د بلبل اواز لټئ. دا څه وجد څه مستي وه چې الله تې ادم جوړ کو، که معشوق د مینې ساز لا د عشق اواز لټئ. نه دا غم د فلسفي دی نه دا رنگ د لیوني دی، د ګینګړو شړنګار روان دی حقیقت د ساز لټئ. واو واو واو. محمود غمګینې سترګې ځان له خپل ایاز لټئ. محمود عشق دی، ایاز معشوق دی، که زما بېګانګي نن ستا د زړه نیاز لټئ. غني خان تې بېګانه شوی دی که نه، او د هغه د زړه نیاز لټئ. نن و تې بېګانه شوی خو نن والا د زړه نیاز لټئ. نو دلته غني خان عشق شو او هغه معشوق شو، یا غني خان دا لټئ چې هغه زما عشق دی، نیاز نه به مونږ دا مطلب والو. مخکې واضحه کیږي د لیلا سترګې جړېږي د مجنون د سترګو غم کې، نرګس مړاوی مړاوی ګوري د بلبل اواز لټئ. مطلب یې دا دی چې یوازې عشق په معشوق پسې نه، معشوق هم په خپل عشق پسې کړېږي. صحیح؟ ځکه لیلا معشوقه ده که نه، او د مجنون د لیلا سترګې جړېږي د مجنون د سترګو غم کې، نرګس مړاوی مړاوی ګوري د بلبل اواز لټئ. نو نرګس معشوق دی که نه، بلبل عشق دی که نه. دا څه وجد څه مستي وه چې الله تې ادم جوړ کو، که معشوق د مینې ساز له د عشق اواز لټئ. نو وسې خبره وکړه، څه وجد او څه مستی وه. الله پاک یو معشوق و، هغه یو معشوق و خو د هغه څوک عشق نه و. هغه ته پته وه چې زه یو معشوق یم. د معشوق هغه ټولې خوبیانې پکې دي که نه، حسن او خوبیانې، حسن، رحم و کرم او لکه تخلیق کاری، او حق لري چې څوک خلک پې مین شي، خو څوک ونه چې پې مین شوی. نو دا څه وجد څه مستی ده چې الله تې ادم جوړ کو، که معشوق د مینې ساز له د عشق اواز لټئ. مطلب محبت خو شته، محبت خو د الله پاک بهترین په خپل محبت دی، تخلیق کړی په انسان کې بیا دی، خو یا یې څه په وجد او په مستی کې د انسان جوړ کړی، او یا یې دې له جوړ کړی دی چې دا انسان د الله پاک د مینې سازونه وغږوي. ښه، نه دا غم د فلسفي دی نه دا رنگ د لیوني دی، د ګینګړو شړنګار روان دی حقیقت د ساز لټئ. نه دا اوس غني خان ځان یادوي، نه دا د فلسفي خبرې دي، نه دا د فلسفي او غم دی. فلسفي غم خو بیا بل شاني او خو بیا ډېر سوچونه کوي که نه. نه دا رنگ د لیوني دی او نه لیونی داسې خبرې کولی شي دا کمې چې د دلته وکړي. د ګینګړو شړنګار روان دی حقیقت د ساز لټئ. دا خو زه اصل کې د هغه ثنا بیانوم، صفت بیانوم، ګینګړي شړنګوم، سازونه کوم، سازونه وایم، حقیقت لټوم د ساز، چې د ساز څه حقیقت دی، چې دا د مینې دا ساز هغه ولې تخلیق کړی دی. غني خان دغه لټئ. ښه، واو واو واو.